د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. اسماء اخلاص او ما سره منظور پښتین صاحب را سره دی. د دیو ژوند او د دیو د کار او زیار او د دې د پښتونولۍ او د دیو د غیرت او د حیا نه خو به تاسو خبر یې. خو غواړم چې څو دوه درې خبرې اهمې خبرې چې کوم د دې پښتون ولس او د دې قام دپاره ګټورې څو هغه را سره شریکې کړي. زمونږ په خیال سره پښتانه چې تر څو د یو محدود فکر نه وتلي نه وي او د یو پراخ ملي فکر په طرف تللي نه وي تر هغه پورې به دوی د ډېرو ستونزو سره مخ وي. بالکل موږ په دې خاوره باندې په هر لحاظ سره تقسیم یو. موږ خپله خاوره اون نه کړه. یعنې د وزیرستان ځوانان د چارسدی او د صوابۍ خاوره ولسونه ډایرکټ خپله خاوره خپل ولسونه داسې د چارسدی او د مردان ځوانان د تیرا غرونه خپل نه شماري هغه شان. په یو چا په کلي کې چې دماکه وشي دوی ته ښکاري چې دلته خو بدامني ده، خو د بل پښتون په کلي کې چې وشي بیا دوی ځینې ناخبره وي. زموږ سوچونه او پښتونولي او د دغه وطن حالات او عزت او غیرت دا به تر یو کلي تر یو خیل تر یو قبیلې یا تر یو ګوند پورې محدود نه وي، بلکې دا به د ټول قام دپاره وي. زموږ د تحریک پیغام هم دا دی زموږ ټول یو قام یو، د ټوله خاوره زموږ خپله ده او زموږ دپاره دا خاوره د مور حیثیت لري. موږ به د دې دپاره په ملي فکر باندې، ملي فکر معنا چې ټول قام زه خپل وشمارم. زه په دې کې دا تفریق ونه کړم چې دا د پلانکي علاقې دی یا د پلانکي قبیلې دی یا د پلانکي ګوند دی. نه چې یو ځل پښتون دی دا زما ورور دی. همدغه فکر چې خور شي د پښتونونو تر برولي ووځي او ورورولي راشي، د یو بل د لارې د نیولو پر ځای د یو بل په لارې جوړې کړي. بیا به موږ چې څومره هم ستونزې دي زموږ دښمنان به هم زورور وي او ستونزې به هم غټې وي، هغه ټولې موږ په اسانه باندې بیا په خپل قامي اتحاد باندې شکست ورکوو. ټوپه ده که د ظلمونو پوره نه شوه، که د ظلمونو پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه. منظور صاحب دا راته ووایه چې د ملکنډ په اړه څه فکر لرې؟ ځکه چې زه د ملکنډ د پلۍ سره تعلق ساتم، چېرته ملکنډ ته مو دوره کړې ده؟ کړې مې ده، خو اول دغه ټاپه چې کومه ده دغې متعلق زه خبره کوم. د ظلمونه پوره شوه یا نه شوه پوره، خوند یې جنګۍ هم زموږ خوندې دي، هغه به بیا هم خپل کردار ادا کوي. کله زموږ پوره کېږي هم دوی به خپل کردار ادا کوي، که نه پوره کېږي هم خپل کردار به کوي. البته ملکنډ زموږ د وطن خاوره ده، د پښتونخوا یو سیمه خاوره ده، یو تاریخي خاوره ده. دلته زموږ ډېر تاریخي پښتانه آباد دي، دا زموږ خپله خاوره او خپل قام دی. ها راغلي یو دلته یو دوه میاشتې مخکې هم په سخاکوټ کې زموږ یو ډېره موږ خو یو میټینګ ته راتللو، خو هلته خلک دومره زیات شول بیا د هغې نه جلسه جوړه شوله، یعنې نو ډېر ښه پروګرام هم وشو. نو خپل ولسونه هم دي زموږ به هم تګ راتګ وي او د دوی باندې هم خدای د چېرې مشکلې ورځې نه راولي او که چېرې پرې راتللی نو تر ټولو اول صف کې به موږ ولاړ وو د ملکنډ دپاره. د ټولو پښتنو د نورو سیمو په شان زموږ سرونه قربان دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله مو راته ژوندي او ګړندي ساته او الله دې ستاسو حفاظت وکړي او ورسره ستاسو چې کوم میشن دی الله دې وکړي چې تاسو په خپل میشن کې کامیاب شئ. او الله نه د قام وطن دپاره دعا ډېرې غواړي چې قام وطن محفوظ وي، موږ ټول به محفوظ وي. ډېره مننه.